په مشرقي افغانستان کې دا سړک د طالبانو د سیمې تل ته ځي. زه سوزیانا جورج یم او زه په واشنګټن پوسټ کې کار کوم. د مذاکراتو په روان بهیر کې زه طالبانو خپلو سیمو ته د یوې ورځې تېرولو لپاره وغوښتم چې تازه یې په ننګرهار کې له داعشي ملیشو فتح کړي دي. زموږ لپاره دا یوه نادره موقع وه تر څو کابو نیمایي هېواد چې د طالبانو په کنټرول کې دی ووینو. دا سیمې د بهرنیو ژورنالیستانو لپاره نه دي، خو د دغه ملاقات لپاره موږ د دې ډلې د یوه لوړپوړي چارواکي لخوا دعوت سوي وو. هغوی زموږ د امنیت ډاډ راکړی وو. هغوی موږ دلته د غرونو منځ ته راوړو تر څو د طالبانو له یوه لوړ رتبه نظامي چارواکي سره وګورو، مولوي احمد. هغه د افغانستان په 10 ولایتونو کې نظامي تحرکات اداره کوي. هغه د دې ګروپ په نظامي فتوحاتو او د داعش په ماتولو فخر کوي. هغه عملیات چې په څرګند ډول بریالي وو او ما ته خپل امریکایي چارواکو هم ومنل چې دا عملیات نهایت بریالي وو. خو احمد همداراز د دې تنظیم د انځور د بدلولو هڅه کول. هغه د دې وړوکې پریس کانفرنس څخه د عکس او عکاسیو اخیستلو اجازه ورکړل او هغه پر دې خبره تمرکز وکړ چې عام ولس بیرته خپلو سیمو ته ځکه ستانه سوي دي چې هغوی له طالبانو سره د امن احساس کوي. د هغه د معاونینو څخه یوه تن ماته وویل چې طالبان هیڅکله نه غواړي نور د وژونکو په نوم وپېژندل سي. دوی همداراز د ولس د همکارانو په توګه هم پېژندنه غواړي. خو په عین زمان کې ټولو د مقاومت پر تسلسل ټینګار درلود تر څو دغه سیاسي اهداف تحقق کړي. فقط د مشرانو ترمنځ له ملاقات څو ساعته مخکې هغوی پر باګرام هوایي ډګر ډیر ستر برید وکړ. دې برید مذاکرات سنډې ته کړه، خو قومندانان چې موږ سره وکتل ویل چې دې ته ورته د نور بریدونو په تمه سئ. Those are the kinds of attacks we should expect more of. As one commander put it, یوه قومندان وویل چې د هغه په باور نړۍ اوس پر طالبانو حساب کوي او د هر څه په نظامی برخه کې د مقاومت نتیجه ده.